السلام علیکم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د 11م صنف د ریاضي د 42مې صفحې تمرین حل وړاندې کوم. په 42مه صفحه کې لومړی سوال داسې وایي چې د دغو معادلو ګرافونه ترسیم کړئ یا رسم کړئ او بیا تشخیص کړئ، یعنې چې پیدا یې کړئ چې دا کومې معادلې دي. نو لومړۍ معادله چې ورکړې ده هغه په دې شکل باندې ورکړې چې وای مربع منفي 2 جمع x جمع 3 مساوي کېږي له 0 سره. لومړی لکه څنګه چې موږ په دې فصل کې له شروع نه تر اوسه پورې له محوري مخروطي مقاطعو سره وبخئ کار کړی. نو په مخروطي مقاطعو کې پارابولا راځي، هایپربولا راځي، الیپس راځي یا بیضوي او همدارنګه دغه درې واړه راځي. نو د هر یو د معادلې عمومي شکل هم لیدلی یو. مخکې له دې نه چې د دې سوال حل ته راشو، راځئ لومړی به دا عمومي شکلونه د معادلو د ټولو ولیکو چې هغه الیپس چې په مرکز کې واقع وي یا هغه الیپس چې په یو اختیاري نقطه کې مرکز واقع وي، عمومي شکلونه به د ټولو ولیکو. د الیپس داسې شکل و چې x منفي h کل مربع پر a مربع جمع y منفي k کل مربع پر b مربع مساوي کېږي له 0 سره، مساوي کېږي له 1 سره ووهئ. دا هغه شکل دی، هغه الیپس یا بیضوي. دلته به بیضوي ورته ولیکو، بیضوي. نو هغه بیضوي چې په مرکز کې بیا واقع ده h او k د هغه 0 کېږي، نو د هغه معادله بیا پاتې کېږي x مربع پر a مربع جمع y مربع پر b مربع مساوي کېږي له 1 سره. او په دویم قدم کې موږ پارابولا ولوستله. پارابولا عمومي شکل داسې و چې یا به داسې شکل لري چې y منفي k مربع مساوي کېږي له 4p ضرب x منفي h سره، او یا به داسې شکل لري چې x منفي h کل مربع مساوي کېږي له 4p ضرب y منفي k سره. د دې یو تشخیصات هم ټول ویلي وو. خو دغه معادله کې چې موږ دلته ګورو، لومړۍ معادله یې راکړې ده او بیا مو ورپسې په هایپربولا هم ویلي وو چې د هایپربولا شکل داسې وبخئ چې x منفي h کل مربع پر a مربع منفي y منفي k کل مربع پر b مربع مساوي کېږي له 1 سره. دا د هایپربولا و. ښه، دا دواړه، دا لومړی د بیضوي شو، دا دواړه د پارابولا شو بولا، او دا هم د هایپربولا. ښه، اوس دغې لومړۍ معادلې ته راځو چې کوم موږ لرو چې هغه په دې شکل د لیکو چې y مربع منفي 2y جمع x جمع 3 مساوي کېږي له 0 سره. د مربع د تکمیلولو په صورت کې موږ څه لاسته راوړی سو؟ موږ داسې لاسته راوړلی سو چې دا به شي y مربع منفي 2y جمع 1 منفي 1 جمع x جمع 3 مساوي کېږي له 0 سره. معادله کې هم تغییر نه ده راوستلی، صرف مربع هم تکمیل کړې ده. په دغه برخه کې موږ داسې لیکلی سو چې y منفي 1 کل مربع مساوي کېږي له x مخ واړو، 3 مخ واړو، منفي 1 مخ واړو. نو جمع 3 منفي 1 کېږي جمع 2، نو دا به شي منفي x منفي 2. نو که چیرې عمومي شکل ته یې واړو، ګوره د دې ترسیم څه رقم راځي؟ ترسیم یې داسې راځي چې دلته y مربع شوی ده، نو د پارابولا به خوله یا ښي طرف ته واځوي او یا به چپ طرف ته واځوي. نو دلته موږ دا په داسې شکل هم لیکلی سو چې ولیکو چې منفي، که چیرې داسې ولیکو چې دا مساوي کېږي له 4p ضرب x منفي h سره. نو 4p ضرب x منفي h به دلته به موږ داسې لیکلی شو، څه مشترک نیولی شو؟ منفي 1 مشترک نیولی شو، منفي 1 ضرب x جمع 2 لیکلی شو که نه؟ نو موږ 4p چې دا 4p به مساوي شي له منفي 1 سره، ځکه په p مساوي شي له منفي 1 پر 4 سره. نو موږ مشخصات لرو، کله چې p ولرو محراق به چیرته وي، او کله چې رأس به د دې پارابولا چیرته وي s او h او k کې به h د دې 1 ده او k د دې 2 ده. نو 1 د x په محور باندې او 2 د y په محور باندې دلته به د دې رأس وي د دې پارابولا،
او محراق به د دې چیرته وي دغه به خط دغه به د تناظر محور وي نو پی د موږ قیمت منفي یو ده نو د دې لپاره به د پارابولا به خوله کته خواته واځوي که چیرې پی مثبت وای بیا به پارابولا خوله پورته خواته واځوه نو د دې پارابولا به شکل دا رقم وي او له دې سره بیا وروسته د محراق نقطه هم پیدا کولی شو چې د محراق نقطه د دې رقم پارابولا په داسې صورت ورکړل شوې ده چې هغه به وي پی جمع کې کاما هچ پی جمع کې سو اف مساوي کېږي له پی جمع کې کاما هچ سره چې په پی او کې او هچ کې به تاسو خپله قیمتونه واچوئ پی قیمت منفي یو پر څلور ده د هچ د کې قیمت منفي 2 ده او د کې قیمت هم یو ده او بخی دا رأس یو او منفي 2 راځي او بخی منفي 2 دا رأس دلته راځي دلته ډېر بخی د دې پارابولا شکل دغه شکل غلط ده نو دا دویم ګراف صحیح ده او په دویم قدم کې موږ ته په دویمه معادله کومه چې راکړې ده په همدې تمرین کې هغه یې په داسې شکل راکړې ده چې بي برخه ده چې 9 x مربع جمع 9 y مربع مساوي کېږي له 28 سره نو دې ته که وګورو واضحه ده د بیضوي معادله ده نو دا په داسې شکل لیکلی شو چې 3x کل مربع جمع 3y کل مربع مساوي کېږي له 28 سره اوس موږ دواړه طرفه په 28 تقسیمولی شو لیکلی شو چې 9 هماغه 9x مربع لیکلی شو پر 28 جمع 9y مربع پر 28 مساوي کېږي له 0 سره مساوي کېږي له 1 سره نو موږ به دلته ولرو چې دا به شي 1 9 9 3 9 28 x مربع جمع y مربع مساوي کېږي له 3 سره نو دا هغه دایره شوله چې ما درته ویلي وو چې مرکز یې په هغې کې د 0 0 کې ده او هغې جذر د 3 ده جذر د 3 واتر ده ګوره دا شکل یې همدغسې دا هغه بیضوي ده چې غټ وتر او وړکی وتر دواړه مساوي دي نو هغه بیضوي چې غټ وتر او وړکی وتر مساوي وي هغه خپله د دایرې په نوم یادیږي اوس راځو د سی برخه ته په سی برخه کې موږ ته راکړي دي چې 25 x مربع جمع 14 y مربع مساوي کېږي له 400 سره نو په داسې حالت کې به موږ څه کوو په داسې حالت کې ګورئ موږ کولی شو چې دواړه خواوې په 400 تقسیم کړو نو دا به شي 25 x مربع پر 400 جمع 14 y مربع پر 400 مساوي کېږي له 1 سره اوس په داسې صورت کې درلودلی شو چې 1 25 4 25 ته 100 کېږي بیا 4 ضرب 4 14 25 نه 4 ضرب 4 14 25 ته 400 کېږي همدارنګه 1 14 او 25 دانې 14 400 کېږي نو موږ د دې بیضوي معادله لرو چې دا بیضوي ده په حقیقت کې x مربع پر 4 مربع جمع y مربع پر 5 مربع مساوي کېږي له 1 سره نو دا ګوره a له b نه وړه ده نو د دې لپاره دا داسې بیضوي ده چې مرکز یې په مبدأ د x y محورونو کې ده لیکن داسې ولاړه بیضوي ده دا پرته بیضوي نه ده د دې د محراقونو لپاره هم ټولو ته په فصل کې ګوره په تېرو تمرینونو کې هغه مختصات ورکړل سوي دي چې دا به اف وي دا به اف ډاش وي د دې کمیتونه به ټول تاسو ته پرېږدم چې پیدا یې کړئ د یو کورنۍ وظیفې په حیث باندې او همدارنګه بیا د دې و د اف او د اف ډاش او بیا د ای او بي او سي ټول هغه پیدا د بي او سي خو معلوم دي د ای او بي خو سی هم بیا پیدا کولی شي د دغه فارمولې په کومک باندې چې سی مربع مساوي کېږي له ای مربع منفي بي مربع سره وبخښئ لیکن په داسې شکل کې به باید بي مربع منفي ای مربع وي ځکه چې
بی له A نه غټه ده. په دریم قدم کې ډي ده. په ډي کې موږ ته داسې سوال راکړی ده چې x مربع منفي y مربع مساوي کېږي له 0 سره. دا معادله به څنګه پیدا کوو؟ دا معادله په حقیقت کې د یو هایپربولا معادله ده. ګورئ د هایپربولا معادله موږ لوستې وه چې داسې شکل لري چې x منفي h کل مربع پر a مربع منفي y منفي k کل مربع پر b مربع مساوي کېږي له 1 سره. وبخښئ دلته خو ګوره له 1 سره مساوي کېږي، لیکن x مربع منفي y مربع که ته چېرې متوجه سي له 0 سره چې مساوي شي دلته موږ د څه لاسته راځي خبره دا ده که نه. نو د دې مطلب دا ده چې x مساوي کېږي له x مربع مساوي کېږي له y مربع سره، ځکه x مربع منفي y مربع مساوي کېږي له 0 سره. نو دا د هایپربولا معادله هم نه ده، ځکه چې دلته ښي طرف ته 1 لرو او دلته ښي طرف ته 0 لرو. نو دا هم چې داسې ولیکو اوس که چېرې x دواړه خواوې جذر واخلو نو موږ به x به مساوي سي له مثبت منفي y سره. نو په یو حالت کې به y مساوي کېږي له x سره، په بل حالت کې y مساوي کېږي له منفي x سره. دغه دواړه خطونه دي. نو دا د x y په محور باندې که چېرې رسم کړو دا به د دغو دواړو خطونو معادله وي، د داسې خطونو چې یو داسې ځي بل داسې راځي. نو دا به x شي دا به y شي، دا به y مساوي کېږي له x سره شي، دا به y مساوي کېږي له منفي x سره شي. دا د دغو خطونو معادله شوله. اوس راځو بل سوال ته چې هغه بل سوال ته نه دی، همدغه سوال بل جز ته چې هغه دا په داسې شکل باندې چې راکړي دي چې y مربع ای برخه ده. دا سوال چې y مربع جمع شپږ y منفي x جمع 2 مساوي کېږي له 0 سره. په داسې صورت کې چې شی کولی شو بیا تکمیلي مربع ته مخ وراړو چې y مربع جمع شپږ y دا کېږي 2 ضرب 3 y. نو د مونږه a y ده او هغه نو دلته لیکلی شو جمع 9 منفي 9 منفي x جمع 2 مساوي کېږي له 0 سره. نو د دغه په ځای باندې y جمع 3 کل مربع لیکو، دا نور هر څه اخوا اړوو لیکو 9 جمع x منفي 2. نو دا به مساوي شي له y جمع 3 کل مربع مساوي کېږي له x جمع و. نو اوس که چېرې موږ د پی قیمت پیدا کړو موږ یو دا لکه داسې ده لکه 1 ضرب x جمع و که نه. نو 4 پی مساوي کېږي له 1 سره. د دې لپاره پی باید 1 پر 4 سي او د پی قیمت هم موږ هغه لرو مثبت شو. نو د دې لپاره کله چې د دې معادلې ګراف نیسو او اول خو د دې شکل پارابولا ته ورته ده که نه، هغه هم وای پکې مربع شوی ده او اس د مونږ په داسې حالت کې h د مونږ چې ده منفي 3 ده او k زمونږ چې ده منفي 7 ده. نو s h k چې ده زمونږ رأس ده د دې پارابولا. h د x له محور نه اخلو الحمدلله او k د y له محور نه اخلو. نو د x په محور باندې منفي 3 راځو، 1 2 3 منفي 3 او د y په محور باندې منفي 7 راځو، 1 2 3 4 5 6 7. دلته به موږ د پارابولا رأس ولرو. ګوره دا منفي 3 منفي 7 نقطه ده او همدارنګه د محراق خصوصیات مختصات پیدا کولی شو. هغه په تیرو ویډیوګانو کې تشریح شوي دي چې د پارابولا د محراق د تناظر خط د مجانب خط د دې خطونو ټولو هغه څنګه پیدا کیږي. خو صرف دغه مهمه ده چې دلته متوجه شو چې پی زموږ له 0 نه غټه ده. نو د دې لپاره د دې پارابولا خوله باید کوم طرف ته واځوي؟ وای چې پکې مربع وي د پارابولا خوله یا ښي یا چپ طرف ته واځوي. ښي طرف ته په هغه صورت کې واځوي چې پی له 0 نه غټ وي، چپ طرف ته په هغه صورت کې چې پی له 0 نه وړوکی وي. نو د دې پارابولا خوله ښي طرف ته وازه ده، داسې یو پارابولا ده. بل سوال د همدې تمرین هغه په داسې شکل باندې پوښتل شوی ده چې دوهم سوال چې د دغه بیضوي یا د دغه الیپس چې معادله یې په داسې شکل ورکړی ده 9x مربع
جمع څلور وای مربع مساوي کیږي له شپږ دېرشو سره. او دغه خط چې وای مساوي کیږي له دریو سره په څو نقطو کې یو بل قطع کړي دي؟ په څو نقطو کې یو بل قطع کوي. دا ګوره ډېر ساده سوال ده ځکه چې دلته خو موږ ته معادله راکړل شوې ده چې هغه ده 9x مربع جمع څلور وای مربع مساوي کیږي له شپږ دېرشو سره. که چېرې دا معادله موږ سټنډرډ حالت ته ولیکو راوړو نو دواړه خواوې په شپږ دېرشو تقسیموو دا به شي x مربع پر څلور جمع وای مربع پر 9 مساوي کیږي له یو سره که نه چې دواړه خواوې په شپږ دېرشو باندې تقسیم کړو. نو دا داسې یوه معادله ده چې دا داسې یوه بیضوي ده چې ولاړه بیضوي ده که نه په داسې صورت کې ګوره رأس د دې A یوې ګوره 2 صفر ده A داش منفي 2 صفر ده B درې صفر درې ده او B داش صفر منفي درې ده. نو رأسونه ځکه مرکز یې په هغه کې ده په مبدأ د اکس وای محورونو کې ده نو د دې هغه دغه رأسونه پیدا کوو. د اکس په محور باندې 2 او د اکس په محور باندې 2 او منفي 2 ده او د وای په محور باندې 3 او منفي 3 پیدا کوو. نو دا داسې یو بیضوي ده دا داسې شکل لري. اوس چې بیضوي م پیدا کړله اوس موږ هغه خط ورسره لیکو چې هغه خط معادله یې راکړې ده چې هغه وای مساوي کیږي له دریو سره ده. وای مساوي کیږي له دریو سره دغه خط ده ګوره. نو له دې نه معلومیږي چې موږ صرف په یوه نقطه کې دا قطع کوي. نو جواب یې داسې ده جواب دا یې ګوره صرف ګرافیک جواب ده ښه جواب په یوه نقطه کې قطع کوي ځکه دا تانجنت جوړیږي د دې هغه که نه. اوس موږ دې ته متوجه کیږو چې د دې ریاضیکي جواب څنګه راوباسو. که چیرې متوجه شي معادله د بیضوي یې داسې راکړې ده چې 9x یا سټنډرډ حالت یې داسې ده چې x مربع پر څلور چې موږ وروسته له دې نه چې په شپږ دېرشو تقسیم کړو جمع وای مربع پر 9 مساوي کیږي له یو سره. اوس وای مساوي کیږي له دریو سره که چیرې دلته وضع کړو نو موږ ته څه لاسته راځي x مربع پر څلور جمع وای مربع څه ده هغه 9 پر 9 راځي که نه جمع یو مساوي کیږي له یو سره. نو یو سیا بلې خواته لاړ شي نو موږ دلته لرو چې x مربع مساوي کیږي له څلورو سره وی له صفر سره ځکه چې دا یو دې خواته لاړ شي دا به منفي شي نو ښی طرف به صفر شي دواړه طرفه چې په څلورو کې ضرب کې x مربع مساوي له صفر سره او دا یې صرف یو حل لري یعنی x مساوي کیږي له مثبت منفي صفر سره او مثبت منفي صفر خپله یوه نقطه ده. نو د دې لپاره چې یو حل لري د دې لپاره که چیرې دا اوس یو عدد وای صفر نه وای یو بل عدد وای مثبت منفي بیا به دا بیضوي دا خط په دوه نقطو کې یو بل سره قطع کول یعنې د بیضوي به دا خط به د بیضوي له ځان نه چېرته تېر سوی و په دوه نقطو کې. خو د دې لپاره چې دلته جواب صرف یو واحد جواب راووته یونیک د دې لپاره دا خط د بیضوي صرف په یوه نقطه کې قطع کوي. بل سوال کې یې داسې ویلي دي چې د دغه هایپربولا دریم سوال د دغه هایپربولا چې معادله یې په داسې شکل ده x مربع منفي 2y مربع مساوي کیږي له څلورو سره او د دغه خط د تقاطع نقطې پیدا کړئ.
اوس معادله یې راکړې ده چې x مربع منفي 2y مربع مساوي کېږي له 4 سره او بله معادله یې راکړې ده چې هغه y مساوي کېږي له x سره. دغه خط ده. نو ګوره اسانه طریقه یې دغه ده چې د y په ځای باندې دلته x وضع کړو. که چیرې دا به یو 2 درجې معادله شي. که چیرې دې دوه جدا جدا ریښې ودرلودلې بیا دا تقاطع نقطې 2 دي او که چیرې یوه ریښه یې ودرلودله بیا دې تقاطع نقطه یوه ده. نو د y په ځای باندې به x وضع کړو. دا به شي x مربع منفي 2y مربع په ځای باندې x مربع وضع کړو مساوي کېږي له 4 سره. اوس دا به شي منفي x مربع مساوي کېږي له 4 سره. نو x مربع مساوي کېږي له منفي 4 سره. د دې لپاره x مساوي کېږي له مثبت منفي 2i سره. i په داسې حالت کې i جذر د منفي یو ده چې دې ته تخیلي عدد وایي که نه. نو حقیقي عدد د دې جواب نشته. د دې لپاره حقیقي عدد کې هیڅ حقیقي ګراف کې ځکه دا د x y محورونه خو چې دي دا خو له حقیقي عددو جوړ دي که نه. دې کې خو تخیلي عدد نشته x او y محورونو کې. دا تخیلي عدد چې دا منفي یو ده. نو د دې لپاره موږ ویلی شو چې د دې جواب دا ده چې د تقاطع نقطه نه لري. جواب د تقاطع نقطه نه لري. ګورئ دلته خبره ده د خیر دا د تخیلي عدد عنوان کېدای شي تاسو په راتلونکو کلونو کې وایي یا په 12 په ریاضي کې یا وروسته له هغه نه خو یا به ورسره اشنا نه یي. خو کله چې کومې معادلې حقیقي حل ونه درلود د دغه مطلب دا ده چې په دغه حقیقي سطح د x او y کې هغه دوه معادلې د تقاطع نقطه نه لري. نو که چیرې ویډیو هم تر اخره پورې لیدلې وي ډېره زیاته مننه له ملتیا مو. خو هیر مو نشي چې دوستانو سره دا ویډیو خپرې کوي تر څو د افغانستان په هر ګوټ ګوټ کې هغه زده کوونکي چې انټرنیټ ته لاسرسی لري او د داسې منابعو په تلاش کې دي ورڅخه ګټه واخلي. ډېره مننه.